سلامونه. یو ډول ډیر اسانه د چرګ د سینې نه یو ډول قورمه پخوم چلو سره دمومه شیبیت ورچوم. تاسو ووینئ شاید دا ویډیو مو خوښه شي. نو دا ما اخته کړې ده صرف په لږ څه مالګه او تور مرچ او لږ څه مې د لیمو اوبه. چرګ څه مې نیم ساعت اخته کړی. یو ډول سوس ورچوم چې په نامه د سنپ ده، یعنی 2 قاشقه مې راواخیست. پستو د دنیا غون یو شی ده، ډیر یو عجیب بوی لري، ډیر خوندور. تر تازه دنیا ما دې بوی ډیر خوښیږي. دا هم دغه سوس ده، دا په دې چرګ کې او په کبابو کې ډیر زیات خوند کوي. هڅه وکړئ چې د اور درجه مو یو څه تیزه وي، ولې چې اوبه ونه باسي. چرګ باید سور سي. دومره سره کېدای بس ده. اور یې باسمه، دې ته یې په هغه ځای کېږدم. ولې چې دا مواد یې بېرته پکې ټول شي، آهسته ولې باید ضایع شي. دا یو ډول هندي بادام دي او ووژه او زنجفیل. دا 4 دانې ووژې، 4 دانې او ډېر لږ څه هم زنجفیل او دا هندي بادام. مې دا رقم میده کړل. 1 قاشق روب، بیرته په هماغه غوړو کې دا شیان ټوله په دې تخمپزي کې واچوئ. وچه دنیا او زیره، کورکمن، مالګه او دا هم یو ډول دلمه مرچ. غواړي به یو څه نور هم ور واچوم. او دا سنپ بیا هم 1 قاشقه ور اچوم. دا هم وینئ دلمه مرچ دي، سره بانجان دي او لیمو هم بیا ور اچوم. دا هم همدغسې پسې ور خطا کوم. یو څه تور مرچ هم ور اچوم. دا هم پسې ور اچوم. لیمو اوبه ور اچوم، بیا همداسې لیمو هم ور اچوم. دا اوبه مې هغه ماشین کې نشان میده ول، هغه اوبه پسې ور اچوم. هغه مې کنګال کړو، اوبه مې نه درلودل. دا سور کړی چرګ راواخیست. بیا ور اچوم. 2 قاشقې. د ما په نظر اوبه نه غواړي. د چرګ سینه ډېره زره په سره کېدا کې پخه ده او اوس یې سر بندومه چې په خپله که اوبه باسیم دا د رومیانو اوبه به باسي او په هغه کې به خوند به پکې وځي او پخیږي. څومره اوبه یې وایستلې. دوستانو وریځو طریقه مې نه وښوله، چون همیشه ما وریځې پخې کړي دي. چلو مې څو ورځې مخکې قورمه چلو پوخو، نو ضرور نه وسې دې ښول دروشم. او دا هم شیبیت چې ده لکه نانا غوندې وچیږي. او دلته مې یوه غوزه وږه راخیستې ده چې دا پکې دمومه. که د چا وږه بده ایسي، څنګه وي د ما له پخلي نه بد راځي چې په هر څه کې بې حده زیاته زه استعمالوم. ښه، نو دا غوړي مې ورته سره کړل. دا به یې ورته ور واچوم. اوس به دا شیبیت ور واچوم. پکې شخه کمه ښه ده.
15 دقیقو په مخه به دا دم کړم. دغه لیمو که تاسې دیګي کې واچوئ که سور سي دا ډېر زیات خوند کوي. اردو په غوړو راغله، وریځې دم سي، دا تیار. دا همغه وږه که چا خوړه.